په افغانستان کې د طالبانو یو مخالف فوځي او سیاسي مشر او د ولسمشرۍ پخوانی لومړي مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم تور لګوله چې طالبان د افغانستان غیر پښتنو قومونو سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د افغانستان ځینو سیمو کې وروستیو پیښو ته په اشارې ویلي د طالبانو حکومت غواړي افغانستان کې د غیر پښتنو قومونو د ژبو تاریخ او کلتور له منځه یوسي، خو طالبانو یې په غبرګون کې ویلي د دوستم خبرې ورته اهمیت نه لري او د افغانستان ټولو قومونو تیرو شلو کالو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو پر ضد مبارزه کړې. ښاغلي دوستم سه شنبه د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت یوې آنلاین غونډې ته وویل مخکې له دې چې طالبان خپلو موخو ته ورسیږي هله کې باید پر وړاندې لاس په کار شي. ښاغلي دوستم دا هم ویلي چې طالبان هڅه کوي له پاکستان نه د افغانستان شمال او شمال ختیځ کې 2 میلیونه بېنومه کسان استوګن کړي، خو د طالبانو مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته وویل دوستم او دلته ورته نور کسان افغانستان کې د هیڅ قام استازیتوب نه کوي او یوازې خپلې ګټې ورته مهمې دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړه دې خلکو افغانستان سره خیانت کړی، 20 کاله د اشغالګرو ترڅنګ ولاړ وو او د افغانستان خاورې خرڅه کړې وه، د قومي نفرتونو تخمونه یې کرلي وو. افغانان نور دا کسان نه غواړي. په خپله مارشال دوستم سه شنبه د طالب مخالفو سیاستوالو آنلاین غونډې ته وویل پښتانه زموږ ورونه دي او له دوی سره ستونزه نه لرو، خو مخکې له دې چې طالبان د افغانستان ټول قومونه نابود کړي باید دوی له منځه ولاړ شي. تاسې درانه په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لمومل شه.